په یو ښکلي افغان کلي کې یوه نجلۍ اوسېده چې نوم یې شګوفه و. شګوفه ډېره سپیره رنګ نه وه، مخ یې توربخن وه، بدن یې لږ چاغ وه او خلک به ډېر وخت د هغې په بڼه خبرې کولې. ځینو به پرې ملنډې وهلې او ویل به یې دا نجلۍ خو هیڅ ښکلا نه لري. خو هیڅوک نه پوهېدل چې د شګوفې تر ټولو لویه ښکلا د هغې زړه، اخلاق او مهرباني وه. شګوفه به هر سهار وختي پاسېده، د کور کارونه به یې کول، مور و پلار ته به یې خدمت کوه، د ګاونډیانو سره به یې مرسته کوله او هر چا ته به یې په خندا سلام کوه. د کلي ډېرې نجونې به یوازې په سینګار او جامو بوختې وي، خو شګوفه به ویل اصلي ښکلا د انسان په اخلاقو کې ده. په همدې کلي کې یو ځوان اوسېده چې نوم یې فرید و. فرید ډېر ښکلي، هوښیار او نیک سړی و. قد یې جګ و، مخ یې ښایسته و او د کلي ډېرې نجونې به غوښتل چې له هغه سره واده وکړي. خو فرید به تل ویل زه داسې نجلۍ غواړم چې زړه یې ښکلي وي، نه یوازې مخ. خلکو به خندل او ویل به یې نن سبا څوک اخلاق ګوري، ټول خلک خو ښکلا غواړي. فرید به مسکا وکړه خو په زړه کې به یې خپله پریکړه ساتله. یوه ورځ سخت باران و، لارې ټولې خطې شوې وي. یو بوډا سړی په لاره کې ولوېد. خلک تیریدل خو هیچا مرسته نه وکړه. شګوفه چې له بازاره راتله سمدستي منډه کړه. بوډا یې راپورته کړ، خپل څادر یې پرې واچوه او تر کور پورې یې ورسولو. فرید دا هر څه له لرې نه ولیدل. هغه په زړه کې وویل دا نجلۍ که څه هم ظاهراً ساده ده خو زړه یې د سرو زرو ده. فرید کور ته لاړ او خپلې مور ته یې وویل مورې، ما د خپلې راتلونکي میرمنې انتخاب کړی دی. مور یې خوشحاله شوه او ویې ویل خامخا به د کلي تر ټولو ښکلې نجلۍ وي. فرید وویل نه مورې، هغه شګوفه ده. مور یې حیرانه شوه. شګوفه؟ هغه چاغه او توره نجلۍ؟ خلک به څه وایي؟ فرید په احترام وویل خلک به خبرې کوي، خو زه له خلکو سره ژوند نه کوم. زه له خپلې میرمنې سره ژوند کوم. زه د هغې اخلاق ګورم. مور یې چوپه شوه. مور یې غوښتل چې شګوفه وازمویي. یوه ورځ یې شګوفه کور ته راوخوښته. شګوفه په ادب راغله، سلام یې وکړ، د کور مشرانو ته یې احترام وکړ، چای یې جوړ کړ، له کوچنیانو سره یې مینه وکړه او د فرید مور ته یې په ډیر ادب خبرې وکړې. د فرید مور په زړه کې بدلون راغی. هغې له ځان سره وویل دا نجلۍ رښتیا هم با اخلاقه ده. څو ورځې وروسته د فرید او شګوفې واده وشو. ځینو خلکو ملنډې وهلې دومره ښکلی هلک او داسې نجلۍ. خو فرید به په مسکا ویل تاسو یوازې مخ وینئ، زه زړه وینم. شګوفه به تل د خاوند خدمت کوه، د کور عزت به یې ساته او د ټولو زړونه یې ګټل. وخت تیر شو. شګوفه د کور ښه خیال وساته. د هغې د مهربانۍ له امله د فرید کاروبار هم ښه شو. کور کې برکت زیات شو. هغه نجونې چې یو وخت به یې پر شګوفه خندل اوس به یې ویل موږ غلط وو، اصلي ښکلا خو اخلاق دي. یوه شپه فرید سخت ناروغ شو. شګوفه ټوله شپه ویښه وه. درمل یې ورکړل، دعاوې یې وکړې او د هغه تر څنګ ناسته وه. کله چې فرید ښه شو ویې ویل ستا له مینې او خدمت نه مننه، ما د نړۍ تر ټولو ښکلې ښځه انتخاب کړي. شګوفه په حیا مسکا وکړه. یوه ورځ فرید د کلي ځوانانو ته وویل که څوک یوازې د مخ ښکلا ګوري ډېر وخت غولیږي، خو څوک چې اخلاق ګوري تل خوشحاله وي. ټولو سرونه وخوځول. شګوفه شاید د خلکو په نظر ډېره ښکله نه وه، خو د زړه ښکلا یې دومره لویه وه چې د ټول کلي احترام یې وګاټه. اصلي ښکلا د انسان په زړه، اخلاقو او کردار کې وي، نه یوازې په مخ کې.